بسم الله الرحمن الرحیم. څلورمه برخه ته ښه راغلاست درته وایم. په څلورمه برخه کې موږ نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه ایمني پلان جوړ کړو او د دغه پریزنټیشن مواد چې دی هغه د FHI 360 او د پلانټرپي یونیورسيټي د ویب پاڼه اخیستل شوي. ایمني پلان کریټ کوو. ایمني پلان یو غټ بحث دی او ایمني پلان په مجموع کې تقریبا اووه برخې لري چې یو د هغو نه انټروډکشن برخه ده چې موږ خپله په دې کې څه معلومات د پروژې مثلا معلومات په دې کې ځای په ځای کوو په انټروډکشن ډاکومنټ کې، او کله چې موږ خپله پروژه وپېژندله بیا موږ لوجیکل فریم ورک جوړوو پروژې ته یا ریزلټ فریم ورک جوړوو چې ریزلټ فریم ورک او لوجیکل فریم ورک د دواړه یوه لویه موضوع ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله په دې باندې یو جدا پریزنټیشن جوړ شو. دریم هغه چې د انډیکیټرز ډاکومنټس دی. انډیکیټر ډاکومنټس په دې کې ټول هغه شاخصونه چې پروژه کې په کار کیږي هغه موږ تاسو مشخص کوو. هر شاخص ځان ته تعریف کوو او په بنا کې کوم شاخص څومره ټارګیټ باید ولري او په څو کالو کې مثلا هغه چې پروژه مثلا 2 کلنه 3 کلنه ده په هغو باندې هغه خپل ټارګیټ هلته ویشو. نو دا ټول په انډیکیټرز ډاکومنټس کې ویل کیږي. یوه برخه د هغه چې د ایمني پلان انډیکیټرز ډاکومنټ دی. څلورمه برخه چې ده ډیټا فلو مپ دی. ډیټا فلو مپ دا معنا لري چې کله ډیټا مثلا ته فیلډ کې ټولوې هغه څنګه په کومه ترو باندې مثلا ته دفتره پورې ورسي او هغه استفاده شي. پنځم هغه چې دی هغه د رول اینډ ریسپانسیبلیټیز چارټ دی چې رول اینډ ریسپانسیبلیټیز چارټ په دې معنا باندې چې موږ مثلا کومه وظیفه څوک مخته یوسي، په دې معنا باندې چې که چېرته مثلا فیلډ کې ډیټا ټولوي هغه باید څوک جمعواري کړي، څوک یې انټري کړي، څوک یې مثلا اکسټراکټ کړي ډیټابیس نه او هغه انالیسیس کړي. همدارنګه شپږمه برخه چې د پلان فور ډیټا کوالټي منیجمنټ دی. مثلا ډیټا څنګه موږ منیج کړو په MI سیستم کې، اکسل وي مثلا اکسس وي یا آنلاین کوم سافټویر چې په هغو کې موږ خپله ډیټا جمعواري کړو، البته اداره کړو منیجمنټ وکړو. او اوومه برخه چې ده د ایمني پلان هغه چې دی ډیټا څنګه موږ انالیسیس کړو او د هغو نه څنګه استفاده وکړو. نو دغه هغه اووه برخې دي چې د ایمني پلان پورې مربوطې دي، یعنې دغه اووه برخې چې دي مربوط دی چې دي د ایمني پلان دی. په مجموع کې ایمني پلان چې دی، ایمني پلان داسې موږ وایو چې ایمني پلان دا د ډاکومنټونو یو سیټ دی چې دا موږ ته درښیي چې ډیټا څنګه جمعواري کړو، مثلا څوک جمعواري کړي او بیا د هغو ډیټا سره ټوله شوې ډیټا سره موږ څه وکړو او چېرته استفاده کړو. او دی چې ایمني پلان چې دغه اووه برخې لري چې په کې انټروډکشن ډاکومنټ دی او لوجیکل فریم ورک انډیکیټر ډاکومنټ دی او ډیټا فلو مپ دی، رول ریسپانسیبلیټیز چارټ دی او ډیټا کوالټي منیجمنټ او پلان فور ډیټا انالیسیس ان یوز دی. دا چې څنګه موږ یو ایمني پلان کریټ کړو، اوس خو په ایمني پلان کې دغه اووه برخې شاملې وي. اوس چې څنګه ایمني پلان کریټ کړو هغه موږ تقریبا باید دغه شپږ سټیپونه په مخ باندې یوسو چې موږ وکولی شو یو ایمني پلان کریټ کړو او دغه اووه برخې ډاکومنټونه ځای په ځای کړو. لومړنی برخه چې دغه یا لومړنی سټیپ چې باید موږ واخلو هغه دا دی چې موږ باید خپله پروژه وپېژنو. یعنې د پروژې پېژندل په دې معنا باندې چې موږ باید ټول ډاکومنټ ولولو چې زموږ پروژه د هدفونه څه دي، زموږ پروژه په کومو سکتورو کې کار کوي، زموږ پروژې فعالیتونه څه دي. کله چې دا وپېژندله دویم قدم کې چې دی هغه موږ هغو ته انډیکیټرز انتخابوو د خپلې پروژې دپاره. او دریم قدم کې چې دی موږ دا وایو چې خپله انډیکیټرز یا د شاخصونه څنګه اندازه کړو، څنګه مثلا هغه پروګرس موږ وپېژنو. د هغو دپاره بیا ټولز جوړوي او لکه رول اینډ ریسپانسیبلیټیز مثلا مشخص کړي او په همدارنګه څنګه ډیټا انالایز کړو، د هغو نه استفاده وکړو. نو دغه شپږ سټیپونه دي چې په دغه شپږ سټیپونه به هر یو په جدا جدا پریزنټیشنو کې ولوستل شي تر څو موږ وکولی شي چې یو ښه ایمني پلان کریټ کړو.
اوس چې کله موږ خپله پروژه وپېژندله، کله چې موږ خپله پروژه وپېژندله، په پروژې پېژندلو کې هغه ډاکومنټونه موږ مثلا د پروژې منوال موږ ولوستی. اوس موږ باید کوشش وکړو چې خپل ایمني چې موږ ډیزاین کوو هغه د پروژې سره لینک کړو. هغه کومه پروژه چې موږ ورته ایمني ډیزاین کوو، ایمني سیستم ورته ډیزاین کوو، موږ خپله پروژه مثلا اول کې وپېژندله، ټول ډاکومنټونه مو ولوستل. اوس د دې نوبت رسېدلی دی چې خپل ایمني سیستم د پروژې سره لینک کړو. دا چې څنګه یې لینک کوو هغه دلته مثلا یو مثال کې زه تاسو ته تشریح کومه. یعنې موږ خپله پروژه ټوله وپېژندله، بیا هلته موږ اوس مثلا د کوم ایمني چې موږ ډیزاین کړی دی پروژې ته هغه باید لینک شي د پروجیکټ ډیزاین سره چې کوم ایمني سیستم چې موږ ډیزاین کړی دی. فرض که چې موږ یو موټر لرو او په دې موټر کې یو د سرعت په ډاشبورډ کې موږ لرو چې مثلا موږ ته سرعت ښیي، او بل مثلا موږ هغه لرو چې کیلومتر موږ ته کاونټر کې وي چې مثلا څو کیلومتر تاسو تللي یې. او دریم مثلا موږ څه شی لرو، ساعت لرو چې موږ ته دا راښیي چې مثلا څومره وخت تاسو ګرځېدلي. خو یو مشکل دلته داسې دی چې مثلا هدف معلوم نه دی چې موږ کوم ځای ته ځو، مثلا د ښار کومې برخې ته ځو، دا نه دی معلوم، همداسې تاویې او راتاویې. اوس دا هېڅ معنا نه لري. نو عین د پروژې ډیزاین چې دی او موږ هغه ته ایمني سیستم چې جوړوو، که چېرته د موږ ایمني سیستم یا د ایمني پلان چې موږ تاسو ډیزاین کوو پروژې ته د پروژې سره لینک ونه لري، هغه به داسې معنا ولري لکه په موټر کې چې موږ یو ښه کیلومتر لرو چې کیلومتر کاونټ کې وي، او موږ د سرعت ستنې لرو چې مثلا سرعت موږ ته راښیي، او ساعت هم لرو چې موږ ته ساعت راښیي. ولې په دې باندې موږ نه پوهېږو چې مثلا موږ چېرته روان یو، زموږ هدف چېرته دی. نو عین په همدې شکل باندې که چېرته موږ یو ښه ایمني پلان ونه لرو، موږ به په دې باندې پوه نه شو چې موږ چېرته روان یو، څه کوو، موږ هغه نیمګړتیاوې چې دي د موږ موفقیت چې دی موږ کامیاب شوي که نه یو کامیاب شوي، آیا د پروژه په موفقیت باندې تطبیق شوه که تطبیق نه شوه. نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ خپل ایمني پلان مطابق د پروژې ډیزاین موږ تاسو کریټ کړو تر څو هغه د پروژې میژرمنټ موږ په سم شکل باندې سره وکړو. کله چې موږ خپله پروژه وپېژندله، د هغو د لپاره لومړنی شی چې دی هغه لاک فریم دی. لاک فریم څه شی دی؟ دلته صرف د لاک فریم انټروډکشن کو. لاک فریم چې دی څلور په څلور کې جوړ شوی دی چې انپوټ دی، آوټپوټ دی، آوټکم او امپاکټ دی. همدارنګه پروجیکټ سمري، انډیکیټرز، مینز اف ویریفیکیشن، risk and assumptions. دلته چې تقریبا په دې ځای کې په ډېرو ځایو کې په مختلفو شکلو باندې موږ کولی شو چې لاک فریمونه پیدا کړو. ځینې ارګنایزیشنونه په خپله ځان ته یو بل ډیزاین ورته ایستلی دی، خو ټول نتیجه به د دې نه اخلي کیدای شي هلته ځینې سټیپونه زیات وي او ځینې هم کم وي. ولې مهم هدف دا دی چې په دې ځای کې موږ لاک فریم څنګه صرف پیژنو. دا د لاک فریم انټروډکشن دی. په دغه ځای کې یو څه شیان چې دي هغه موږ تاسو باید وپېژنو چې امپاکټ آوټکم ته دلته ګول لیکل شوي دي، ګولز. په دې حساب باندې چې آوټکم څه شی دی، امپاکټ څه شی دی. امپاکټ چې دی اوږدو تاثیراتو ته ویل کېږي چې یو پروژه مثلا منځته راوړي. آوټکم چې دی لنډ موده تغییرات ته ویل کېږي، مثبت تغییرات ته ویل کېږي. البته آوټپوټ چې دی هغه نتیجې ته ویل کېږي د یو کار کوم فعالیت چې موږ تاسو مخته وړو. او انپوټ چې دی عموما مثلا لکه منابع دي، لکه هیومن ریسورس، مثلا ټایم، مثلا پلیس، ډیفرنٹ. همدارنګه انډیکیټرز شاخصونه لري. پروجیکټ سمري کې موږ تاسو د خپلې پروژې د امپاکټ لپاره سمري لیکو. مثلا د پروژې امپاکټ شی دی، یو کوچنی سمري دلته لیکو. په آوټکم کې مثلا په آوټپوټ او انپوټ کې. همدارنګه د هغو دپاره انډیکیټرز موږ مشخص کوو چې مثلا د انپوټ دپاره کوم څو انډیکیټرز وي، د آوټپوټ دپاره څو انډیکیټرز وي،
د outcomes لپاره څه indicators د impact لپاره څه indicators په دې معنا باندې چې input څومره input کولی شي چې موږ output لاسته راوړو څو output کولی شي چې موږ outcome لاسته راوړو همدارنګه څه outcome کولی شي چې موږ impact لاسته راوړو means of verification چې دی هغه دې ته ویل کېږي چې موږ خپله د کوم کړنه چې ترسره کوو په څه شي باندې وریفای کوو مثلا مثال په ډول موږ خپل inputs indicators لرو د indicator د input indicators verification باید څه شي باندې وکړو مثلا لکه دلته ځینې وختونه attendance اچول کېږي لکه دلته photos اچول کېږي لکه different means of verification دي هغه مربوط په شاخص باندې چې څنګه شاخص موږ لرو او په څه شي باندې هغه موږ اندازه کوو او بل چې دی risk in assumptions columns دی risk in assumption column ډیر مهم کالم دی چې په دې کې مثلا د هر یو دپاره مثلا د موږ د input risk په شی وي یا په assumption شی وي او د output لپاره outcome او impact لپاره چې دا به step step باندې ولوستل شي اوس صرف دلته هدف ته دی چې د input او output ته دلته activities ذکر شوي دي په دې خاطر باندې چې په دغه وختو کې د پروژې کارونه جریان لري نو په دې حساب موږ ورته input او output چې دی په activities کې لري دلته د پروژې فعالیتونه جریان لري او په outcome impact کې موږ دلته په کوم فعالیت سره نرسو هغه زموږ هدفونه دي چې په لنډ مدت کې کوم هدفونه موږ لاسته راوړي او په اوږدمهال کې کوم هدفونه موږ لاسته راوړي دي همدارنګه دلته indicators enemy verification ته دلته د لیکل شوي چې مثلا progress څنګه موږ تاسو measure کوو په دې حساب باندې indicators چې دی هغه مثلا measurement کا د پروژې لپاره او verification چې دی هغه مثلا د تصدیق کا د کوم indicators چې موږ measurement کو هغه باید means of verification ولري په هر صورت دا به بیا وروسته step په step باندې تشریح شي صرف دلته دومره چې log frame introduction و دلته یو څو اصطلاحات ته لومړنی اصطلاح چې دا لاک فریم دی لاک فریم څه شی دی لاک فریم اصل کې یو سیمپل انالیټیکل ټولز دی چې د پروژې د پلان ډیزاین او مانیټرینګ او ایوالویشن لپاره کار کوي یعنې دلته لاک فریم هدف دا دی چې د پروژې یو د ډیزاین یو ټولز دی په دې کې د پروژې فعالیتونه مثلا مشخص کړي د پروژې مثلا هغه لکه شارټ ټرم او لانګ ټرم لکه ما چې وویل چې آوټکم او امپاکټ هغه مشخص کړي مثلا څنګه مثلا موږ خپل هدفونه مړه کولی شو او ریسک او ازمشن موږ مثلا څه شی دي په دې کې دا مشخص کړي یعنی مطلب input چې دی input چې دی مثلا موږ ټول input پیژنو input چې دی resources دي چې د مثلا یو فعالیت لپاره موږ تاسو هغه په کار باندې اچوو په دې کې پیسې راځي په دې کې پلیس راځي په دې کې بشري قوه راځي په دې کې different مثلا کوم resources چې دي هغه different resources چې دي هغه په د inputs کې راځي output چې دی دا عموما product ته ویل کېږي یا هغه services چې موږ تاسو مثلا چمتو کوو دې ته output ویل کېږي مثلا یو فعالیت موږ مخته وړو چې زیات مثالونه په ورکړل شي د مثال ډول موږ input پیسې دي ځای دی ټریننګ دی مواد دي مثلا دا موږ کوو یو سرویس مثلا موږ مخته وړو د سرویس مثلا د ټریننګ خلک ته ډیلیور کوو مثلا نو په آوټپوټ کې آوټپوټ چې دی موږ تاسو پروډکټ دی یا سرویس دی چې دا به سټپ سټپ باندې موږ تاسو ولولو د مثال ډول موږ یو کور جوړوو دغه دپاره ځای دغه دپاره انپوټ به څه شی وي مثلا بشري قوه به وي که لکه کارګر مثلا لکه پیسې سیمنټ او داسې نور مواد او داسې څه فعالیت نه څه وخت تېرېدنه وروسته موږ تاسو مثلا کور جوړي همداسې مثلا لکه د پیسې په قرض باندې ورکول لکه او لکه مثلا یو ورکشاپ نیول لکه د مخکې چې ما یادواري وکړه چې ټریننګ یا موږ یو ورکشاپ ډیلیور کوو مثلا participants ته outcome چې دی دا پوزیټیو افیکټس دی پوزیټیو افیکټس دی په د لنډمهال لپاره د یعنې موږ تاسو پروژه کې تغییرات مثبت افیکټس مثلا موږ تاسو پروژه کې لرو دا د موږ تاسو outcome دی او امپاکټ چې دی ما درته وویل چې هغه په اوږدمهال کې مثبت تغییرات وکړي چې ته د پروژې نه هیله لرې چې مثلا هغه تا ته ایجاد کی په حساب باندې ریسک چې دی ریسکس هغه فاکتور دی چې د موږ کنټرول کې نه دی او موږ پروژه د ضعیفتوب خاطر یعنې کله چې موږ پروژه تطبیقوو که چېرته هلته ریسک مخته راشي که موږ پروژه تاسو څنګه وي په تطبیق کې مشکلات ایجادوي assumptions چې دی assumption چې دی دا موږ تاسو یو فکر لرو یو باور لرو ولې ایویډنس د لپاره نه لرو یعنې ثبوت نه لرو صرف یو
شی په فکر کې جوړ کړی وي یو اړخیز قضاوت هم کړی وي ولې هغه کیدای شي وشي او نشي ولې ریسک چې دی هغه به حتما مثلا هلته کیږي موږ تاسو باید ریسک او ازمپشنز د پروژې په ډیزاین په وخت کې په دقیقه ډول وپېژنو چې ریسک څه دی او ازمپشن چې ازمپشن هغه دی چې مثلا ته خپله د ځان څه فکر کوې او ریسک هغه شی دی چې هلته موجود دی یعنې فرق یې دغه شی دی دا دواړه باید موږ تاسو وپېژنو د پروژې ډیزاین په وخت کې دا څه اصطلاحات وو چې په دې باندې بیا هم انشاءالله په تفصیل سره بحث کوو بل مهم شی چې دی په لوجیکل فریم ورک کې هغه لوجیکل فلو ده لوجیکل فلو په دې معنا باندې چې کله موږ تاسو مثلا انپوټ آوټپوټ آوټکم او امپاکټ مثلا دا باید یو د بل څه فلو ولري که دا مثلا یو بل تعقیب نشي کلی یعنې دا په دې معنا باندې چې موږ تاسو د لوجیکل فریم ورک چې دی د چیم ډیزاین کړی دی دم غلط ډیزاین کړی دی کوم شی چې موږ تاسو هدف دی هغه بیا لاسته نشي راوړلی د مثال په ډول په دې ځای کې موږ یو هدف ټاکو امپاکټ هم دا دی چې فیل مور کانفیډنټ یعنې زه باید ډېر ښه احساس ولرم ډېر او د دې دپاره موږ تاسو چې کوو کله چې موږ د هدف ځان ته وټاکئ ډایرکټ راځو دا هم هدف دی او لومړی قدم کې موږ تاسو چې وټاکئ هدف هم وټاکئ هدف هم چې وټاکئ دویم قدم کې موږ تاسو راځو انپوټ موږ تاسو اوس باید موږ چې وکړو چې فیل مور کانفیډنټ د مثال په ډول دلته یو فعالیت دی چې اکسرسایز ایوری ډے یعنې موږ تاسو هره ورځ تمرین کوو دویم فعالیت چې موږ کار باندې واچوو هغه څه شی دی مثلا موږ اکسرسایز کوو هره ورځ نو چې کله موږ اکسرسایز وکړو چې به وشي کله چې اکسرسایز موږ تاسو وکړو په دې نتیجه کې به کالوریز به مثلا موږ تاسو په بدن کې ولی شي کالوریز به مثلا موږ تاسو به کومه وازه چې بدن کې لري هغه به مثلا ولی شي موږ تاسو به خپل فیټ بدن ولرو ښه فیلینګ به ولرو نو بیا د هغونه یو مطلوب شی چې دی هغه به لاسته راشي چې هغه به دریم شی دی چې موږ تاسو به خپل وزن د لاسه ورکړو چې کله موږ تاسو وزن د لاسه ورکړئ نو د موږ تاسو هدف څنګه شو لاسته راوړل شو چې هغه څه شی دی فیل مور کانفیډنټ دی نو د موږ تاسو د کوم لوجیکل فریم ورک چې موږ تاسو جوړوو دا باید فلو ولري یعنې که چېرته فلو ونه لري یو بل تعقیب نشي کړلی په دې معنی چې انپوټ باید تا آوټپوټ سپورټ کړي آوټپوټ باید آوټکم سپورټ کړي آوټکم باید امپاکټ سپورټ کړي دا ډېره زیاته مهمه ده د ایویډنس رول اف ایویډنس ته معنا لري چې مثلا موږ تاسو کله لوجیکل فریم ورک جوړوو په لوجیکل فریم ورک کې باید څه وکړو موږ ټول کار باید په سینز باندې ونه کړو په احساساتو باندې یو کار نه کړي موږ تاسو باید ایویډنس ولرو یعنې که موږ تاسو غواړو چې یو ښه مین ایکسپرټ واوسیږو نو باید موږ تاسو د هر څه دپاره یو ثبوت ولرو یعنې د انپوټ دپاره د آوټپوټ دپاره آوټکم د امپاکټ دپاره چې دا رول اف ایویډنس به د موږ تاسو په تصمیم ګیرۍ کې کمک وکړي او موږ تاسو په یو ښه لاک فریم ډیزاین کړو که چېرته موږ تاسو یو ښه مثلا مخکې له مخکې نه یو لاک فریم ډیزاین کړی وي په هغو کې موږ راسن څه کولی شو چې موږ په دې باندې وپوهېږو چې د موږ لوجیکل فلو څه ده او موږ تاسو هغه باید هلته د لاندې ولیکو په دې خاطر باندې چې کله موږ تاسو ثبوت ولرو د هر د انپوټ لپاره د آوټپوټ او د آوټکم او د امپاکټ په دې وخت کې ډونر په هغو کې ډېر انټرسټ اخلي هغه د پروژې ډیزاین هغه ډېر خوښوي نو مثلا هغو ته بیا ډېر قابل د قبول وي په حساب باندې که چېرته موږ تاسو مثلا ایویډنس ونه لرو نو موږ باید تاسو دلته خپل ازمپشنز په سم صحیح شکل باندې ځای په ځای کړو ازمپشن لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې دا یو اړخیز قضاوت دی چې موږ تاسې کوو دا کېدلی شي چې تا کار انټرپریټ کړي یا مثلا په هغو کې یو ونه شي کولی مثلا نو رول اف ایویډنس ډېر زیات مهم دی چې په پروژه کې مثلا کله موږ تاسو پروژه ډیزاین کوو حتما باید رول اف ایویډنس ولرو ځکه د هغو رول ډېر زیات مهم دی بل د لاک فریم په لومړي سټیپ کې چې دی 3 سټیپس دي لکه لاک فریم څنګه لکه دلته موږ 3 سټیپس په لاک فریم کې باید وپېژنو لومړی سټیپ چې دی اول امپاکټ باید ډیفاین کړو یعنې موږ عمومي هدف څه شی دی تر ټولو نه زیات مهم دا دی لومړی سټیپ چې دی هغه موږ چې تاسو کله لاک فریم ډیزاین کوو لومړنی شی چې دی هغه څه شی دی
امپاکټ باید ډیفاین کو یعنی امپاکټ باید تعریف کو چې موږ امپاکټ څه شی دی په دویم قدم کې دویم سټیپونه چې موږ تاسو مخ ته وړو هغه انپوټ او آوټپوټ دي د موږ انپوټ څه شی دی او د موږ آوټپوټ څه شی دی دا د موږ تاسو دویم سټیپ دی چې په لاک فریم کې باید وپېژنل شي او دریم سټیپ چې دی هغه موږ آوټکم ډیفاین کړو چې موږ آوټکم څه شی دی آوټکم په دې باندې خبرې چې آوټکم ولې په د موږ تاسو دریم سټیپ راغلی دی او امپاکټ لومړی سټیپ راغلی دی او مثلا انپوټ او آوټپوټ چې دی هغه د موږ تاسو دویم سټیپ کې راغلی دی د دې دلیل به په نیکسټ سلاید کې تاسو ته واضح شي لومړی سټیپ چې دی موږ تاسو باید چې وکړو امپاکټ ډیفاین کړو یعنې په دې معنا باندې چې کله که موږ تاسو غواړو چې انپوټ او آوټپوټ په لومړي سر کې ولیکو نو دا مکمله یو غلطه ایډیا ده په لومړي سر کې باید موږ تاسو چې وکړو خپل امپاکټ ډیفاین کړو چې د موږ د پروژې هدف څه شی دی یعنی موږ د کوم هدف لپاره کار کوو اول باید هدف وټاکل شي هغه هدف باید مثلا لکه ډېر زیات مهم دی او د په لومړي سر کې باید لومړنی سټیپ امپاکټ دی د مثال په ډول دلته موږ یو امپاکټ راخیستی دی چې موږ غواړو increase the financial prosperity of girls in the province د مثال په ډول دا یو مثال دی چې موږ فاینانشل پراسپریټي چې د نجونو په ولایت کې غواړو انکریز کړو نو موږ خپل امپاکټ څنګه کوي ډیفاین کوي په لومړي سر کې امپاکټ ډیفاین کوي او چې د دې لپاره کوم انپوټ او آوټپوټ کار باندې یول شي په دویم قدم کې موږ تاسو په خپل اکټیویټیز چې لکه انپوټ او آوټپوټ دي اکټیویټیز په دې خاطر باندې وخت کې چې انپوټ او آوټپوټ په وخت کې موږ تاسو فعالیتونه اجرا کوو نو انپوټس چې دی هغه مو مخکې تشریح کړل چې په لکه پیسې دي وخت دی او ځای دی نو آوټپوټ چې دی مثلا هغه نتیجه ده یا لکه سرویس پرووایډر دی مثلا سرویس موږ پرووایډ کوو د څه دي د آوټپوټس دي نو په دویم قدم کې موږ تاسو دلته هدف څه دی انپوټ او آوټپوټس موږ تاسو دلته باید ولیکو په خپل لاک فریم کې نو د دې لپاره مثلا انپوټس چې دی منی پر مایکرولونز دی مثلا موږ تاسو باید پیسې ولرو د مایکرولونز لپاره پیسې آوټپوټ به چې وي ګرلز ریسیو مایکرولون یعنی هغه نجونې چې دي مثلا مایکرولون به ریسیو کړي کله چې تاسو اکاونټ پیسې ولرئ مانی پر مایکرولون یعنی مانی د موږ تاسو انپوټ دی کله مخکې چې ما یادوري وکړه اوس په مانی باندې موږ څه کوو مانی مثلا موږ لیږو په اکاونټو کې چې کله موږ ولیږي هغه مثلا د بانک د لارې یا مالته په موضوع کې یو لیست جوړ کړی دی نجونو ته موږ تاسو چې کوو مایکرولون ورکوو یعنې کوچني قرضونه ورکوو تر څو هغه دی لاسته راوړي نو آوټپوټ موږ تاسو څه شو کله چې نجونو پیسې لاسته راوړي کوچني قرضونه نو دا څه شی شو دا موږ تاسو آوټپوټ شو اوس دلته یو بل خیالي شی دی چې په هغو باندې نه پوهېږي چې کله مثلا په دې ځای کې موږ مانی فار مایکرولون تهیه کړي مثلا بیا هم هغه ګیلز هغه مایکرولونز ریسیو کړل اوس په دې باندې به مثلا د نجونې څه وکړي دا اوس هغه شی دی چې دغه پیسې به مثلا چې موږ قرضه باندې ورکړه دا به د دو ریزلټ به چې په لنډ مهال کې نو دلته موږ دریم سټیپ لرو چې دا د موږ تاسو نه مخکې ورک و چې په دې باندې موږ نه پوهېږو چې څه به وکړي ځکه موږ مخکې نه خپل هدف تعریف کړی و او انپوټ او آوټپوټ هم لیکلي وو اوس پیسې چې څه کار به وکړي په دې کې مثلا نجونو نوی بزنس شروع کړه لکه ګرل سټارټ نیو بزنس مثلا یو آوټکم شو مثلا دغه پیسې چې کله دی ریسیو کړي او بل کار چې کړی دی هغه مثلا کوم اکیوپمنټ چې مثلا په د اگزیسټینګ بزنس کې دی هغه اپګریډ کړي دي مثلا ځینې ماشینونه چې مثلا زاړه شوي دي ځینې وسایل چې هغه شوي دي خراب شوي دي هغه دی څنګه کړي دي ټول تبدیل کړي دي مثلا نوي وسایل یې اخیستي دي اوس دلته یو لوجیکل فلو جوړه شوه چې مثلا مانی فار مایکرولونز وو لکه پیسې د کوچنۍ قرضو دپاره ښه نجونو مثلا ګیل ریسیو کوي د پیسې مثلا
بیا ګیل په دې باندې څه وکړي، ګیل په دې باندې نوي بزنسونه سټارټ کړل، ګیل په دې باندې مثلا خپل اکیوپمنټ چې مثلا په کوم بزنس کې په کار چې هغه اپګریډ کړي. نو کله چې دا دواړه کارونه وشول امپاکټ یې موږ تاسو څنګه شو لاسته راغی چې مثلا په دې کله چې دا دوه کارونه صورت ونیسي چې ګیل سټارټ نیو بزنسز، نو دی به انکریز د فاینانشل پراسپریټي اف د ګیل ان د پروینس. دی مثلا دا کار وکړي چې د نجونو فاینانشل پراسپریټي څنګه انکریز کا. نو دا و درې سټیپونه چې موږ تاسو لومړی باید کوم کار وکړو، او لومړی کار پر امپاکټ دی، امپاکټ باید تعریف کړو. په دویم قدم کې انپوټ او آوټپوټ باید، او انپوټ او آوټپوټ چې مثلا کله موږ مثلا لاسته راوړل او دغه به بیا څه کار وکړي، دغه دریم سټیپ چې دی هغه آوټکم دی چې هغه به مثلا موږ بیا دلته لیکو په خپل لوجیکل فریم ورک کې. مطلب د مو هدف دا دی چې لومړی امپاکټ ټاکل کړي، او دویم قدم کې انپوټ او آوټپوټ، او په دریم قدم کې آوټکم دی. ښه ولې مثلا د پروژې په ډیزاین کې اوس یو سوال موږ تاسو کوو چې د پروژې په ډیزاین کې مانیټورینګ والشن ولې ضرور دی، د پروژې په ډیزاین په برخه کې دی مثلا یو اضافه سوال په دې خاطر باندې، یعنی دا په دې خاطر باندې موږ تاسو په د پروژې په ډیزاین کې نظارت ارزیابي په دې خاطر باندې ضرور ده چې موږ خپل ټارګټ په اسانه طریقه باندې موږ کولی شو چې یو ټارګټ ځان ته سیټ کړو، په هغه باندې پوه شو مثلا څومره ټارګټ موږ اچیو کولی شو، مثلا د موږ په کومو طریقو باندې مخ ته تللی شو، او د په دې خاطر باندې ډیر ضرور دی چې موږ تاسو د پروژې په ډیزاین په وخت کې مانیټرینګ ان ایوالویشن نه کار واخلو. لومړی هدف یې دا دی چې موږ تاسو خپل ټارګټ څنګه سیټ کولی شو او هغه څنګه اچیو کولی شو. دویمه دا دی چې د پروژې لاک فریم چې دی یو سناپ شاټ دی، یعنی په دې خاطر باندې لکه اوس مثلا موږ تیوري اف چینج چې دا یو جدا بحث دی، موږ په دې باندې بیا وروسته بحث کوو چې تیوري اف چینج څه دی. تیوري اف چینج دا معنا لري لکه اوس مثلا زه دلته وایم چې څه انپوټ لرو موږ مثلا انپوټ یو انپوټ مثلا دا یو انپوټ شو، او بل انپوټ sorry input مثلا موږ دریم انپوټ هم لرو، دریم انپوټ موږ درې انپوټ مثلا درې شاخصونه لرو، د انپوټ لپاره درې شاخصونه لرو. نو د تیوري اف چینج چې دی مثلا بیا موږ د دونه دوه دانې مثلا د دوه انپوټونه یو آوټپوټ لاسته راغلی، یو آوټپوټ او له دې انپوټ نه هم موږ تاسو چې لرو یو آوټپوټ لرو په حساب باندې. بیا مثلا څه آوټپوټ یو ځای شوي، یا مثلا د دوه آوټپوټ یو ځای شوي دي، د دونه موږ څه لرو یو آوټکم لرو. آوټکم او همچنان مثلا دا البته یو مثال دی، د کله چې مثلا ډیر زیات مثالونه ورکو او د آوټکم چې لاسته راوړي امپاکټ. هدف دا دی چې دلته موږ تاسو دا وپېژنو چې تیوري اف چینج څه دی. په دې دلته تیوري اف چینج دا دی چې مثلا څو انپوټ یو ځای کیږي آوټپوټ لاسته راوړي، څو آوټپوټ یو ځای کیږي یو آوټکم لاسته راوړي. مثلا آوټکمونه کیدای شي دوه وي، درې وي، دلته مو صرف یو دانه ولیکئ، او درې آوټکمه کیدای شي یو ځای شي یو امپاکټ لاسته راوړي. نو دا سناپ شاټ دی چې د پروژې په خاطر باندې
که موږ مثلا دا انپوټ کړي دا آوټپوټ لاسته راوړی شي که دا انپوټ اضافه کړو دا آوټپوټ لاسته راوړی شي که دا آوټپوټ مثلا اضافه کړو دا آوټکم به لاسته راوړی شي که دا آوټکم مثلا اضافه کړو خپل امپاکټ به لاسته راوړی شي دا دې ته ویل کېږي مثلا ریسک ان ازمپشن چې دی ریسک ان ازمپشن لکه په هلته په یو کالم و په لوجیکل فریم ورک کې ریسک ان ازمپشن ما وویل چې ریسک ان ازمپشن ریسک هغه څه ته ویل کېږي چې هغه هلته موجود دی موږ هغه حتما باید په پروژه کې د پروژې په ډیزاین کې په نظر کې ونیسو چې موږ مثلا په ساحه کې چې کله موږ مثلا یو پروژه ډیزاین کوو کوم ریسک سره موږ مخامخ کېږو یعنې دا حتمي دی او ازمپشن چې دی هغه یو د موږ تاسو چپ حساب سره ورکړي قضاوت دی خپل موږ بیلیف دی چې په ایویډنس باندې سپورټ کېږي نه موږ تاسو هغه هلته په هغه کې ځای په ځای کوو په د پروژې ډیزاین په وخت کې نو هغه ازمپشن ډېر زیات مهم دی دلته یو مثال ورکړی دی د مثال په ډول که زه غواړم د خپلې مور برډې ولمانځم د مثال په ډول نو په دې کې زه ډفرنټ چرتونه وایم مثلا وایم چې که د ما مور کوم چې د دې د کوچنیتوب ملګري دي هغه به مثلا دا به د هغو سره لیدل وغواړي که به ونه غواړي مثلا دا به هغه ځای ته تلل وغواړي په کوم ځای کې چې دا مثلا پیدا شوې ده یا به مثلا د ما مور به آیا د مثلا سرپرایز مثلا د نفرت ولري د مثال په ډول باندې آیا د ما د مور به کوچنۍ پارټي خوښي که به لویه پارټي خوښي د مثال مثالونه ورکړي دي نو دا چې دي مثلا موږ تاسو دلته یو ازمپشن مثلا دلته کریټ کړل نو دا چې ازمپشن او هغه چې دی دا به ریسک چې دی لکه موږ هلته ویل کېږي چې ریسک د موږ د تاسو د آوټساید اف کنټرول دی او دا د موږ تاسو د کوم پلان چې جوړ کړی دی هغه حتما د خطر سره مخامخ کوي یعنې موږ تاسو پروژه چې ده پور خواته یې وړي او ازمپشن خو ما چې بایسس دي بایس چې دی په ډیټا باندې سپورټ ایویډنس بیس نه دی نو هغه موږ خپل بیلیفز دي چې موږ یو خپل هغه کې لرو خپل فکر کې لرو دلته نو په دې ځای کې موږ هدف ته دی چې کله موږ پروژه ډیزاین کوو دا ډېره زیاته مهمه ده چې په ریسک اینډ ازمپشن باید موږ تاسو وپېژنو د مثال په ډول دلته بیا مثال مغه لک فریم دی مثلا موږ تاسو دلته لکه انپوټ لرو د موږ تاسو انپوټ شی دی انپوټ لکه د دې ځای کې مثلا مانی فار مایکرولون دی او مثلا د مثال ډول ګیل ریسیو مایکرولونز دلته موږ تاسو مثلا ډیفرنٹ آوټکم او امپاکټ دا موږ تاسو ټول لیکلي وو اوس مثلا انپوټ لپاره د موږ تاسو ازمپشن څه دی مثلا there are not enough funds per microlon مثلا دلته کاپي پیسې نشته چې د مایکرولون لپاره کېدای شي موږ پیدا نه کړو دومره پیسې یو ازمپشن دی دا مثلا پروژه موږ ډیزاین کوو بیا مثلا ډونر ته پیش کوو چې مثلا موږ څه کومک کړي موږ خپله یو ازمپشن لرو چې دومره enough fund به د موږ څه وي د مایکرولون لپاره ښه بل مثلا مایکرولون به کېدای شي غلط خلکو ته موږ ورکړو لکه دلته کوم ګیلز چې دی هغه کوم چې ټارګټ دی هغو ته موږ مثلا دا ونه شو رسولی بل ګیلز مثلا په دې کې کېدای شي انټرست ونه لري مثال یو ازمپشن دی چې موږ تاسو د ځان سره دلته جوړ کړي د پروژې ډیزاین په وخت کې په نظر کې ونیوي همدارنګه په آوټکم په وخت کې مثلا مثال په ډول نجونې کېدای شي چې مثلا خپل بزنس اپګریډ نشي کوي مثلا دوی به ډسکریج شي مثال په ډول دوی به پوه نشي چې څنګه خپل بزنس کریټ کړي نو ډیفرنٹ ازمپشنز دی چې دا د پروژې په وخت کې باید د ډیزاین په وخت کې په نظر کې ونیول شي او انډیکیټرز لکه انډیکیټرز چې ما مخکې وویل انډیکیټرز څه شی دی په دې باندې مفصلې خبرې وکړو او means of replication چې دی مثلا means of replication دا معنی چې کوم شاخصونه چې د آوټپوټ او انپوټ لپاره ټاکلي دي هغه موږ تاسو څنګه کوو یعنې شاخص چې دی mean of replication باید ولري نو کله چې موږ تاسو لوجیکل فریم ورک جوړ کړئ یعنې د دوه اندازې مخته راولرو لکه دلته مثلا موږ تاسو د یو مین ایکسپرټ پایس باندې کار کړی دی او په دې باندې پوه شوي یو چې موږ خپل ایمني سیستم چې دی یا خپله پروژه چې ده د یو د بل سره کنیکټ کوو یو څه پوښتنې
د مانیټورینګ پوښتنې آیا موږ دومره انپوټس لرو چې مثلا انه انپوټس لرو موږ پروواید کولی شو آیا زموږ انپوټ زموږ آوټپوټ لیټ کوي آیا موږ آوټپوټ چې دی یا آوټکم لیټ کوي لکه دلته آیا ریسک او ازمپشن چې دی مثلا موږ تاسو پیژندلی دي چې هغه د موږ تاسو بیا پروژه مثلا هایرینګ کوو مثلا په دې معنا باندې چې موږ پروژه په سم صحیح شکل نشته تطبیقولی د مانیټورینګ په دوران کې عموما دغه پوښتنې چې دي موږ تاسو باید حتما د ځان سره نوټ کړو چې آیا زموږ دومره منابع لرو انپوټس لرو مثلا موږ تهیه کولی شو د موږ انپوټس که مثلا موږ تهیه کړو دا به موږ ته آوټپوټ په لاس باندې راکړی شي هغه د موږ آوټپوټ چې کوم دی آوټکم به موږ ته په لاس باندې راکړی شي د موږ ریسک ان ازمپشن چې دی چې موږ پروژه مثلا د خطر سره مخامخ کوي دا په مانیټورینګ کې باید حتما موږ تاسو په نظر کې ولرو او همدارنګه کله چې پروژه ختمه شي د ایوالویشن دوران شي ایوالویشن کې مثلا یا مثلا ایوالویشن چې دی په درې دورو کې که بیسلاین میډلاین او اینډلاین خصوصا میډلاین او اینډلاین کې باید دا پوښتنې حتما د ځان سره وکړو آیا د موږ کوم انپوټ چې موږ تاسو استفاده کړي وو دا په دې باندې ارزي چې دغه کوم آوټپوټ او آوټکم موږ لاسته راوړی دی یا موږ لاسته راوړی دی کوم لاسته نه دی راوړی د موږ د پروژې امپاکټ مثلا دا به لاسته راوړی دی که نه دی راوړی مثلا په دې باندې آیا هغه ریسک او ازمپشن چې و د موږ پروژه مثلا په تطبیق کې مشکلات ایجاد کړل که ایجاد نه کړل او مثلا بله خبره دا ده چې کوم داسې ریسک او ازمپشنز چې موږ بیخي توقع نه درلوده په پروژه کې مخته راغلل نو دا به په ایوالویشن کې باید دا کوشن موږ تاسو حتما په نظر کې ولرو او په مانیټورینګ کې باید دا پوښتنې په نظر کې ولرو په ایوالویشن کې دا پوښتنې دا ډېر زیات مهمې دي او مهم رول لوبوي